د نن سه شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د کابل ښاروالۍ مسؤلینو د 14 لمریز کال د کاري راپور په غونډه کې ویلي چې په راتلونکي 2 کال کې به د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې د څه باندې 15 میلیارډ افغانیو په لګښت 150 پروژې پلي کړي. د ستندر ملي ادارې لخوا په فراه تاو یا میل بندر کې 9 ټانکره بې کیفیت ډیزل تیل ایران هیواد ته وګرځول شول. د مالیې وزارت ویان احمد ولی حکمل وایي د 14 مالی کال د بودیجې سند د اقتصادي او اداري کمیسیونونو له لوري تایید شوی، کابینې هم تصویب کړی او د تشویح لپاره د مشرتابه مقام ته وړاندې شوی دی. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د 15مې حوزې امنیتي ځواکونو یو سوداګر د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلی او په تړاو 4 کسان نیولي دي. ملي دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک تخنیکي ټیمونو له لوري یوه روسي الوتکه ترمیم شوې چې بریالۍ الوتنه یې ترسره کړې ده. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي چې افغانستان او ازبکستان به په روان 14 مریض کال کې د یو ګډ تفاهم پر اساس په سکتوري برخو او لویو پروژو کې یو ځای کار وکړي. د فاریاب د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت په دولت آباد او خواجه سبزپوش ولسوالیو کې د انجونو او هلکانو لپاره 2 ښوونځي ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. دغه ښوونځي د ناروې هیواد په مالي ملاتړ د 11 میلیون افغانیو په ارزښت د اکتي دفتر د کلیو د پراختیا پروګرام له لارې جوړ شوي دي. د کندهار ولایت د ګمرک رئیس وایي په 14 مریض کال کې 14 میلیارډه 23 میلیونه 915 زره او 570 افغانۍ عواید راټول کړي دي چې د 14 کال په پرتله څه باندې 15 میلیارډه زیات دي. د کندوز امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي چې په نشه یي توکو د روږدو 600 کسانو درملنه یې کړې ده.